بسم الله الرحمن الرحیم. که چیرې یو عدد په بل عدد باندې پوره تقسیم سي، مثلا 24 تقسیم پر 8 مساوي کیږي له 3 سره. نو دلته دغه 8 ته د 24 قاسم وایي. دا قاسم دی. نو موږ وایو چې د 24 قاسم 8 دی. سمه ده. یو مثال دی، تاسې وایي د 12 عدد قاسمونه کوم دي. مثلا 12 عدد ده، د دې قاسمونو سیټ پیدا کړي. نو موږ کولی شو چې دغه سیټ داسې ولیکو: 12 په یو پوره تقسیمیږي، 12 په دوو هم پوره تقسیمیږي ځکه شپږ به ورسیږي، 12 په 3 هم تقسیمیږي، 12 په 4 هم تقسیمیږي، 12 په 6 هم تقسیمیږي، 12 په خپل ځان هم تقسیمیږي. دا د 12 د قاسمونو سیټ دی. د قاسمونو سیټ. بل مثال کې ویل شوي دي چې تاسې د 14 او همدارنګه د 40 قاسمونه پیدا کړي چې د دوی قاسمونو سیټ څه دی. سیټ به ګوره: 14 په یو تقسیمیږي، 14 لکه لومړی خانه یا رقم جفت دی، نو په دوو هم تقسیمیږي. تاسو پوهیږئ چې 14 په 3 نه تقسیمیږي ځکه چې 6 او 1 سره جمع سي 7 به سي. د ارقامو مجموعه زیاته ده او 4 باندې تقسیم وړ دی ځکه 4 ضرب د 4 14 کیږي. نو بیرته په 4 هم د تقسیمیږي. بل همدارنګه په 8 تقسیمیږي، بل په 14 تقسیمیږي. په خپل ځان هر عدد په خپل ځان باندې پوره تقسیمیږي. د 40 قاسمونه به څه شی وي؟ په یو تقسیمیږي، لومړی خانه یې 0 ده، په 2 هم تقسیمیږي، لومړی خانه یې په 5 هم تقسیمیږي، خو مخکې له دې نه چې ځکه چې 4 باندې هم تقسیمیږي، په 3 نه تقسیمیږي، 5 باندې هم تقسیمیږي او همدارنګه په 8 هم تقسیمیږي، په 10 هم تقسیمیږي، بل په 20 هم تقسیمیږي. یعنی کولی شو چې مثلا موږ ووایو چې 20 باندې ځکه چې 2 چنده دی او همدارنګه په 40 په خپل ځان هم تقسیمیږي. نو دلته ګوره د دې دواړو عددونو دواړه ګوره په یو باندې هم تقسیمیږي، په 2 هم تقسیمیږي، 4 هم تقسیمیږي. بله پوښتنه ده، وایي تاسې د 10 او 45 د عددونو تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کړئ. د دې او لومړی سیټ پیدا کوو چې د قاسمونو سیټ به د دې هم ولیکو، د دې به هم ولیکو. اول د دې لیکو، دا په یو تقسیمیږي، په 2 هم تقسیمیږي ځکه چې جفت ده، 3 باندې هم تقسیمیږي ځکه چې د ارقامو مجموعه په 3 تقسیمیږي، بل همدارنګه په 5 تقسیمیږي ځکه چې لومړی خانه یې 0 ده، همدارنګه په 6 باندې تقسیمیږي او همدارنګه لومړی خانه یې په 0 ده، په 10 باندې هم تقسیمیږي، د دې نیمایي 15 ده، نو په 15 باندې هم پوره تقسیمیږي او همدارنګه په خپل ځان تقسیمیږي. دا د قاسمونو سیټ دی. د دې سیټ پیدا کوو، دا په یو تقسیمیږي، همدارنګه په 3 تقسیمیږي ځکه چې د ارقامو مجموعه 5 او 4 9 کیږي، نو په 3 باندې هم تقسیمیږي، همدارنګه لومړی خانه یې 5 ده یا یویزې، نو په 5 هم تقسیمیږي، د ارقامو مجموعه بیا هم په 9 تقسیمیږي او همدارنګه د دې
15 باندې هم تقسیمیږي ځکه چې 3 وارې 15 کیږي او همدارنګه بل داسې قاسم نه لري نو په خپل ځان هم تقسیمیږي. نو موږ نه غوښتي دي چې د دواړو مشترک لوی قاسم تاسو پیدا کړئ. تر ټولو لوی مشترک قاسم دلته اول مشترک قاسم څخه حلقه تاو دا ګوره دواړو کې مشترک ده، 2 دلته نشته، 3 مشترک دي، 15 مشترک دي، همدارنګه نور څه مشترک دي 15. نو د دوی مشترک قاسمونه څه شی دي؟ عبارت دي له 1 3 15 15. دا د دوی مشترک قاسمونه شو. په دې قاسمونو کې تر ټولو لوی مشترک قاسم کوم یو دی؟ یو خو کوچنی دی، دا هم تر ټولو لوی بیا 15 دی. نو داسې لیکلی شو چې د 10 او 15 لوی مشترک قاسم څه شی شو؟ 15. د تجزیې په طریقه د مشترک قاسم یا د تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کول. دلته په مثال کې ورکړل شوي دي چې تاسې د 208 او 390 مشترک قاسم پیدا کړئ. که چیرته موږ د دې سیټ پیدا کوو ډېر لوی کار ته ضرورت لري. دا به په تجزیه باندې وکړو. راځئ لومړی دا عدد راواخلو، تجزیه یې کړو. تجزیه داسې کېږي 390 راخلو یو. دلته اوس دا عدد په څه شي باندې پوره تقسیمیږي؟ په 2 باندې. نو 2 باندې چې تقسیموو نو دلته ورته ګوره دا 2 داسې یو عدد دلته لیکو چې په 2 کې ضرب شي دا پوره شي یا نه کوچنی وي. نو یو په 2 کې 2 یو پاتې شو، یو به له 9 سره 19 شي. نو 9 په 2 کې 18. یو بیا پاتې شو، هغه یو چې 19 شو مخکې، یو به له 0 سره 10 شي. نو 15 په 2 کې 10. اوس دا په 5 تقسیمیږي پوره. 3 په 5 کې 15. 4 پاتې شو، 4 له 5 سره 45 کېږي. او دا کولی شو چې مثلا 9 په 5 کې 45. 9 صحیح شو. دا اوس دواړه په 3 باندې موږ کولی شو چې تقسیم شو. یو په 3 کې 3 په 3 کې 9. اوس 14 داسې یو عدد ده چې بل عدد نه لري. نو یو په 14 کې 14. د دې ټول قاسمونه ګوره پیدا شول. اوس راځو د 208 هم پیدا کوو. دلته جفت په 2 تقسیمیږي. نو یو په 2 کې 2. نو دلته چې 0 راکته کوو او 4 په 2 کې 8. دا هم پوره شو. دا بیا په 2 باندې تقسیمیږي. 15 په 2 کې 10 او ځکه دا پوره 10 شو او دې ځای کې 2 په 2 کې 4. بیا په 2 باندې تقسیمیږي ځکه چې جفت دی. 2 په 2 کې 4 شو. یو له دې سره لیکل کېږي چې 6 په 2 کې 12. 2 باندې یو په 2 کې 2، 3 په 2 کې 6. دا هم 14 دی. نو یو په 3 کې 14 کې 14. دلته تاسو وګورئ چې د دې عدد هغه څه دي قاسمونه د 208 قاسمونه عبارت دي له 2 ضرب دی 2 ضرب دی 2 ضرب دی 2 ضرب دی 14. یا کولی شو چې په لنډه طریقه ولیکو چې 2 ضرب دی 2 په توان دی 4 ضرب دی 14. د دې لپاره مو ولیکه د 390 2 دی 2 ضرب دی 15 ضرب دی 3 ضرب دی 14.
دلته وګورئ چې د هغې یوازې مشترک کې چې کوم دي 2 دي په مشترک کې اوس دلته لیکو داسې چې 2 ځکه چې 2 دلته مشترک دي دلته 2 په توان دي 4 دي خو دلته 2 دي یوازې 2 مشترک دي او 14